کړی دی هغه به څه خیل سبا ته دغه انقلاب بېرته د خپلې وینې به څه خیل له یاده وباسي. ما په دې یقین درلود، په دې مې باور درلود. دا دوی و چې بیخي مغروره سوي وو، نشه ور پیدا سوې ده او دا خبرې له یاده وتل. هغه اواباز راپورته سوی بېرته یې ځپلی دی، دلته راغلی بیا ورغلی دی. زه تاسو ته وایم د اواباز ملا ماته ده، ملا یې ماته ده. هغه هم د دې خاطر چې دې تیاره په جلال آباد کې وویستل سوه او د کټپوټو کله ملا یې ماته سوه. په دې شپه د بلخ څخه دغه شپه چې تېرېږي د یوه اواباز دپاره په یوه ورځ کې نورمال پرواز 3 پروازونه دي، تر سبا پورې پروازونه کړي دي، 9 پروازونه یې کړي دي، 10 پروازونه یې کړي دي. یو نمونه درته یایم. اوابازان د ده سره نه، ټول ولایتونو کې یو ټک نه دی سوی، ټول ولایتونو کې. دلته چې کوم قطاعات موجودو فقط افراد او عناصر یې ترې وباسه، که نه د ښار ته که راننوتې وای داسې چور او چپاول به دې لیدلی وای چې تصور دې نه سوی کولی. سره دې چې دا مو ټول سره بند کړي وو چې څوک ښار ته راننوځي، چا اقدام ونه کړل. خپله قطاعاتو کې خلک راپورته سول. هغه څوک چې پیژنده چې دی خاین دی په خپله ایسته کړی دی، چې نه دی ایسته سوی وژلی دی، په خپله ناست دی. صاحب ما ته یې تلیفون کوي د دې فرقې څخه د دغه قطعې څخه چې صاحب فلانا سړی ایسته سو، زه کېناستېدم څه امر خدمت کړي. دا د خدای تعالی حکمت دی، خدای تعالی حکمت په دې کې پروت دی. خیر خبره ختمه سوه، بلا وه، بده خبره وه، په دې کې شک نشته. مګر زه تاسو ته دا ډاډ درکوم چې اوس پوهېږئ په دې 3-4 ورځو کې د څومره قمندانانو نه ما ته خطونه را رسېدلي دي، داخلي قمندانانو نه، چې دا راته یایي چې تر پرونه پورې ما داسې فکر کولو چې ته د بهر څخه تر حملې لاندې هغه په مقابل کې د خو مقاومت وکړلو. اوس چې پوه سو چې موږ او داخلي دواړه تا په مقابل کې راپاڅېدلو او د چا زور در باندې ونه رسېدلو او خدای تعالی تا سره دی، اوس د تا په لاره درغلو. تاسو ته زیری درکوم، ناپاکه وینه د وجود د رګونو څخه ختمه سوه، میکروب ایسته سو، وجود د اوس سالم کیږي. د تاسو سره به د افغانستان د خلکو مینه لا زیاته سي، د تاسو سره به د ټولو قمندانانو تفاهم لا زیات سي، صلح به ډېره زر نږدې سي. هغه غربي هېوادونو کې چې دا سیاست تر اوسه پورې تغییر نه کاوه، دا یې دې خاطر نه چې لیدل چې دا ثبات نه لري دا دولت، د دوی په منځ کې اختلافات دي. اوس چې وګورئ چې دلته ثبات پیدا سو، زه تاسو ته دا ډاډ او زیری درکوم چې زر نه زر به دغه غربي هېوادونه هم په خپل سیاست کې تغییر راولي، تاسو به په رسمیت وپېژني. مګر بیا تاسو ته یم چې د دې کامیابۍ او پیروزۍ څخه زه نه مغروره کېږم، تاسې مه مغروره کېږئ. هغه لاره مو چې مخکې نیولې ده چې د افغانستان خلک تیږي دي د سولې دپاره او د امنیت دپاره، دا مو ثابته کړله چې څوک یې په زور رانه نشي نیولی، ځکه چې ما قرآن عظیم شان شل دفعې تاسو ته لوستی وو د جرګو له لارې، مرکې له لارې، چې خدای تعالی وایي چې تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت او ذلت د ده له خوا څخه دی. دغه د په زور څوک چا نه څه شی وانخېستل چې دغه د خدای تعالی حکمت نه وي تللی. مګر راځئ چې هغه رقم چې دی حکم کوي چې د ما د مخلوق دپاره خدمت وکوي، زه هغه بنده د ما دپاره مقرب دی. خیر الناس من ینفع الناس، د خلکو دپاره او د عوام الناس دپاره خدمت وکړو. کوم خدمت؟ که زموږ چوکۍ غواړي، که زموږ ریاست جمهوري غواړي، که زموږ هر شي غواړي، که حکومت را سره شریکوي، که انتخاباتو ته را سره ځي، دا لا پسې تعمیق کړو. هغه سیاست چې ما پرون اعلان کړی زه په دې نه مغروره کېږم، هغه لا پسې تعمیق کړو. او واقعیت د خبرې دا ده، د آخري خبرې دي چې تاسو سره دغه اوس کم چې اصلا دا سیاست چې ما اعلان کړلو د دغه سیاست په مقابل کې دا مخالفت راپورته سوی دی. دا کوم سیاست و؟ ما څه ګناه کړې ده؟ ووایئ، دا تاسې ما ته ووایئ، د افغانستان خلکو د هغوی نمایندګانو ما ته ووایاست. ورته ومویل چې یو حزب په اقتدار کې نه وي نور دې راسي، بده خبره ده. زه وایم چې حزب په ټانک، په زور، په توپک ځان مه ساته.
شایستګي ځان ته وګټه لاړ شه د خلکو بیا یې وڅټه لاړ شه د خلکو انتخاباتو ته رایه واخله ترې که ډارېږي چې زه ورورکه د شوتخور یم ظالم یم دا یم هغه یم خو پرېږده چې خلک د وشړي بده خبره ده که زه ورته وایم چې دغه افغان چې تا شړلی دی توپ و ټانک او تفنګ په هغه باندې په زور باندې بهر د تا نه شاید ما نه دغه وطن پې زیات ګران وي په هغه افغانانو باندې ته ولې هغوی ته وایې چې وطن فروشان دي دعوت ورته ورکړي چې راسه د وطن په ودولو کې ځان ثابت کړه کار وکړه فعالیت وکړه دا ټول افغانان چې پرې راټولوې در باندې راټول شي دا بده خبره ده دا دښمنانو چې وغوښتل چې د افغانان تکه تکه پارچه پارچه کي او زه ورته یم چې آشتي ملي او د آشتي ملي دپاره لوی خنډ موجود و چې ورکه شورویان موجود دي د ورته ویل چې د خدای په امان درځئ چې بانه ورکه سي چې دوی په غېږ کې سره ونیسو دا خپل افغانان بیرته وحدت ملي منځته راسي اتفاق ملي منځته راسي دا بده خبره ده دا بده خبره ده چې زه وایم چې افغانان دې په خپلو پښو ودرېږي د نورو په قوتونو باندې دې محاسبه نه کوي خپل ځان نه د غیرت او ننګ ښیي شورویانو ملګرو ما ته تلیفون وکړی څه کومک دې پکار دی د تاسو نه خبره نه پټوم د افغانستان ملت نه یې نه پټوم په ما کې دغه خبره ښه ده چې ذات شي چې واقع کېږي خلکو ته یې بربنډه یم په تلیفون کې مې ورته وویلې چې ډېره زیاته شکریه ځان تیار وساتئ کیدای شي پاکستان حمله ونه کړي کیدای شي چې دا نور دښمنان دی خو هغه حمله ور راباندې ونه کړي هلته بیا زه تاسو نه کومک غواړم ولې که اوس راورسېدې ولو چې ما په خپله هم ګټلي بیا وایي چې نه صاحب شوروي راغی صاحب بیا یې ورته وګټله وایي ته دې ژوندی په دې کې خو موږ هم خپل سیاسي ګټې لرو که ته یې ګټلی سې مال توکل په خدای هغسې چې وتې چې ومې ګټله دغسې چې اوس هم دی ګټم یې په ټول تاریخ کې چې د اسکندر کبیر نه نیولې تر انګریزانو پر زما پلرونو نیکونو دلته مبارزه کړې وه دلته شوروي ورسره وو دلته بل هېواد ورسره وو چا ګټلې ده تاسو ستا ننګونو غیرتونو ستا همتونو که زه وایم چې دا افغانستان په خپلو پښو ودرېږي دا افغان دا غیرت لري دا بد سیاست دی د دغه سیاست په مقابل کې د ما په مقابل کې راپاڅېدل دی حزب خرڅوي دی اخوانیانو ته ورځي دی ما ظاهرشاه صاحب موږ انقلاب وکړلو دومره مو ووځل دومره مو له منځه یې وړ هغه بېرته راولي صاحب انقلاب یې خرڅ کړلو زموږ ایډیولوژي یې خرڅه کړله زموږ دا یې خرڅ کړل ګړاس صاحب د ټولو خبرو ملامت هم زه راپورته شو صاحب ته ټولو خطرناک ته لاړو صاحب ګلبدین ته کېناست تر ټولو خطرناک هلکه زه دې متامولم پرون چې ته ګلبدین ته ځې ما ویل چې زه ګلبدین سره کېنم په مکې کې کېنم په بیت الله شریف کې کېنم مګر بربنډه سیاست مې کول نو پټ سیاست خو نه کوم که نه بیا لاړو هغه ته کېناستېد خیر د ما ملامتي چی شوه دا ته په ما په مقابل کې چی لپاره عصباني وې درته ومې قدرت نیسې بسم الله قانوني یې درکوم کانګرن لرو پولینوم لرو دا لرو حزب لرو زه به اعلان وکړم لویه جرګه به راوغواړم ما تاسو ته په پارلمان کې اعلان وکړلو چې لویه جرګه راوغواړم یو څه سله تغییرات او دا خبرې راولم په دولت کې په ټولو خبرو کې هلته به زه اعلان وکړم چې دا د استعفا